د ګرمۍ موسم ده، په دې موسم کې میاشو مچان زیات زیات وي ملګرو. نو تاسو کولی شئ د دې تخنیک نه استفاده وکړئ او د دې میاشو مچان نه په کور کې ځان بېغمه کړئ. تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ باندې او بدون د کم مصرف نه دا ځان ته برابر کړئ. دا طبیعي ونې چې تاسو ګورئ دا په هر ځای کې پیدا کېږي او د دې پاڼې چې تاسو یې کولی شئ راواخلئ، د هغې نه وروسته چې میدم کړلې بیا یې راواخلئ، په یو هرکارۍ کې واچوئ تر څو پورې چې لږ ګرمې سي. تاسو ګورئ چې لږ ذره هغه کړ میده یې کړل، وروسته د هغې نه لږ مواد یې په وشیندل کیمیکل، او دا یې ګرمې کړل تر هغې پورې تر څو پورې چې دا وچې سي. او کله چې دا وچې کړلې وروسته د هغې نه یې دا راواخیسته، ښه یې میده کړل. سم هغه د دې نه سم نکروزې جوړې کړلې. یعنې تاسو فکر کوئ چې دا نکروزې دي، خو نکروزې نه دي. دا هغه کم ونې هغه څه دي پاڼې هغې راواخیستلې، په دې طریقه یې میده کړلې، وروسته د هغې نه د چڼ نه وباستلې. بیا یې وریجې راواخیستلې، وریجې په اوبو کې واچولې او هغه هم ګرمې کړلې، یعنې اور یې ورپسې بل کړې ده، په انګار باندې ایښي دي چې ښه وخوټېدلې. وروسته د هغې نه بیا راخلي، دا په چڼ کې اچوي. د دې هغه کمې اوبه چې دي هغه ترېنه باسي. او دا اوبه یې راواخیستلې، بیا د همدغه نکروز غونته دا میده د پاڼې چې جوړې کړې وې دې کې واچولې، دې کې ګډ وډې کړلې، هغې نه کلک وړه جوړ کړل، ډېر سخت یې کړل که نه. وروسته د هغې نه دا میده هغه کړل، یعنې یو سیخ غونته هغه یې ترېنه جوړ کړ. دې نه دا په داسې یو چې هغه باندې جال باندې کېښودل چې سم طریقه باندې دا وچ سي. وروسته د وچېدو نه بیا دا راواخیستلې او ویې لګول. کله چې وچ شول، یعنې دا چې کله وچ سي وروسته د هغې نه بیا راخلي، دا دې ته اور واچوي، لګوي. او نو تاسو کولی شئ بیا دې طریقه باندې استفاده ته وکړئ او د میاشو او مچان نه ځان بېغمه کړئ. یعنې دې ته بیا نږدې کېږي نه مچان، یعنې هغې کور کې بیا مچان او میاشي نه پاتې کېږي تر څو پورې دا لګېدلی وي.